د مړه خره لیکونه اوومه برخه شپږم لیک. زخمي څنګه په ټکسي کې سپور کړ. ګرانې ملګرې سرې مچۍ، نه غواړم په لیک کې د مرګ په سختیو تا نا امیده کړم. کومې پیښې چې په ما باندې تېرې شوي زه یې واقعا له کمۍ او زیاتۍ پرته درته ذکر کوم. اوس ته چې هر ډول غواړې له دغه پیښې سره مخامخ شه، غواړې چې د ژوند لپاره مقاومت وکړې او که غواړې چې مړه شې او هر څه پای ته ورسیږي. خبره مې له هغه ځایه چې په تېر لیک کې پاتې وې پیل کوم. تکړه ډریور امبولانس له یوې ونې سره وهلی و. کلینر چې له ټولو نه وړاندې ښکته شوی و ویې ویل په ما هیڅ هم نه دي شوي. ډریور وویل زه هم همداسې. استاذه اوس باید څه وکړو؟ په دې امبولانس کې یو لعنتي مړی او یو زخمي دی. که زخمي نه وای مړی مو په امبولانس کې ایښود او تللو، خو زخمي ډېره وینه ضایع کړې ده، نه کېږي چې دا یوازې پرېږدو. غواړې چې په دې لاره کې یو موټر پیدا کړو. موټر مو په دواړو خواو ښي او چپې خواته تلل. ډریور وویل هیڅ یو موږ نه سپروي. څنګه؟ د پیسو لپاره؟ پیسې به له روغتونه لاسته راوړي. کوم لیونی به زخمي په موټر کې سوروي چې ماشین په وینو ډک کړي؟ د دې زمانې د ډریورانو چې څوک خوښ نشي که روغ هم وي په موټر کې یې نه سوروي. مخکې له دې چې د امبولانس ډریور شم د بس کلینر وم. زه د فنر باغچې ټیم طرفدار وم. دننه او بهر ټولې څوکۍ مې د فنر باغچې د ټیم د کمیس په رنګ رنګې کړې وې، ژیړې او لاجوردي. په ټول موټر مې د فنر باغچې بیرغونه نښلولي وو. داسې به معلومېده لکه د ناوې ګلپوش موټر چې وي. فرضاً کله چې به تمځای کې ولاړو یو مسافر چې راځي په یو نظر انډیوال ته ګورو. که خوښ مو نشو ورته وایو وروره در بس لرم ورته منتظر یم. که بل کس راشي او خوښ مو نشي هغه هم همداسې له مخې لرې کوو. که وګورو چې د پیرودونکو لب و جب برابر دی هغه وخت ترې پوښتنه کوو چېرته ځئ. که هغه ځای ته چې زما خوښ وي که زړه مې وغواړي ورته وایم سپور شه. که کوم نږدې یا هغه ځای ته چې لاره یې خرابوي او نوم مې خوښ نشي بیا هیڅ فکر ورته نه کوم او نه یې سپروم. که سړی ډېر شله شي او مجبوره شم چې سپور یې کړم دا ځل ورڅخه پوښتم د کوم ګوند او د فوټبال د کوم ټیم طرفدار یې. اوس که زما د ګوند طرفدار یا د ډیموکراسۍ ضد یو ګوند طرفدار هم نه وي هیڅ غږ نه کوم. خو که د فنر باغچې ټیم د رقیب طرفدار وي موټر مې ورو ورو بیایم تر څو خپل مقصد ته پر وخت ونه رسیږي. بیا داسې ځای چې هیڅ څوک نه وي موټر یوې خواته دروم او ورته وایم ښاغلیه موټر خراب شو. وروسته له موټره پیاده کېږي. خپله نقشه مې په داسې ځای کې پلي کوم چې ونه شي کړی بل موټر پیدا کړي او مجبور شي پیاده لاړ شي. زویه کلینري یو هنر دی، اسانه کار خو نه دی. ټول کولی شي چې موټر وچلوي، مهمه دا چې له سره تر پایه کار پوه شي. کلینر وویل اوس باید څه وکړو؟ ډریور وویل کوم موټر چې تیریږي که په غور سره وګورو زموږ کار اسانه کېږي. د ټکسي بیرغ ته ګورو د هر ټیم بیرغ چې په موټر نښلولی و ته به هم خپل ځان د همغه ټیم طرفدار ښیي. په خبرو به پیل کوي او وایې به تېره اونۍ زموږ ټیم ښه لوبه وکړه خو چانس یې رانه وړ. وروسته به ډریور ته وایي چې د کورنۍ نږدې غړی دی، شاید پیسې هم درڅخه وانخلي. یا الله ورشه ودرېږه. یو ډریور درېدو ته مجبور کړه. کلینر ولاړ او په لاره کې ودرېد. لاس یې یوه موټر ته چې په سرعت تېرېده وښوراوه. شخصي موټر و. هغه سړی چې په موټر کې سپور و لاس یې له موټره راویست او ویې خوراوه. موټر یې هم چلاوه او لاس یې هم خوراوه. کلینر وویل وی دا انډیوال موږ ته سلام اچوي. ډریور وویل زویه ته هم سلام ورته واچوه، سلام سلامتي راوړي. که چا سلام درته واچوه ته هم باید د سلام ځواب ورکړې. حتی که دښمن دې هم سلام درته واچوه ته هم باید وعلیکم السلام ورته ووایي. کلینر بل موټر ته لاس وښوراوه. د هغه له کړکۍ څخه د یوې ښځې پښې ځوړندې وې. کلینر په غوسه وویل ای بې ناموسه موږ ته په پښه سلام اچوي. ډریور وویل ته یې زړه ته مه نیسه، هغه تا ته سلام نه اچوي، هغه څوک چې په موټر کې ورسره دی هغه ته سلام اچوي. څنګه استاذه؟ هم شخصي موټر دی او هم یو لاس په هارن دی، بل لاس یې د ښځې په اوږه ایښی دی. اوس یې که خن هم په وړاندې کېږدي لکه اس لوبه به خیز ترې ووهي. همداسې هم وشول لکه څنګه چې ډریور اټکل کړی و. موټر په داسې سرعت تېر شو چې په شمال سره یې کلینر په ځمکه ولوېد. کلینر وویل د پاچا امر هم په دې پسې نه رسېږي چې دا موټر ودروي. ښه اوس باید موږ دلته څه وکړو؟ زخمي وینه ضایع کوي. زما سر په دې خبرو نه خلاصېږي. لومړی موټر چې راغی په مخ کې یې درېږو.
دا خبرې لا نه وې خلاص شوې چې یو موټر مخامخ راښکاره شو. کلینر غوښتل چې د سړک منځ ته ځان واچوي، خو ډریور یې لاس ونیوه لکه چې لیونی شوي. احمقه، ستا په څېر باید فکر وکړي چې د یو موټر د چلولو لپاره باید له موټر سره راوباسي. کلینر وویل البته باید په ټرافیکي قوانینو باندې پوه شي. دا د یوه ډریور د ښه کېدو لپاره کافي نه ده. په څه چې باید پوه شي هماغه کارونه چې د قوانینو خلاف دي. داسې کېږي چې د هغه موټر پر وړاندې ودرېږي. موټر د اسرائیل علامه ده. د دې لپاره په ښار کې ګرځي تر څو یو نفر پیدا کړي چې تر موټر لاندې کړي. موټر ته چې ودرېدو پلیټ ته یې وګوره. له دغه موټرو سره نه کېږي چې ورته ودرېږي، نو ولې باید د پلیټ رنګ ته وګورئ. پلیټ څه دی؟ یو مصیبت چې ملي پلیټ ورته وایي. رنګ یو زړه نیونکی رنګ. کلینر له لرې د موټر درولو لپاره ځان وخوځاوه چې ډریور یې بیا لاس ونیوه او راکش کړ. چغه یې کړه لیونی شوی. موټر لکه مرمۍ غوندې زموږ د امبولانس په لور را روان و. کلینر او ډریور د سړک غاړې ته خیز کړل، ځانونه یې وژغورل. کلینر وویل اورېدلې مې و چې ځناور ویرول کوي، خو لومړی ځل ده چې یو موټر هم ویرول کوي. ډریور وویل ډریور نه، سپرلی یې ویرولې. په دې موټر کې هغه خلک دي چې په سرعت ژوند کوي. هغوی نو څوک دي؟ دا هغه هلکان دي چې هوایي پیسې لاسته ورغلي، د پلار پیسې مصرفوي، ښه په منډه ژوند کوي. څنګه په منډه ژوند کوي؟ ځکه په دې هېواد کې له 1000 نفرو څخه یوازې یو نفر ژوند کوي، نور ژوند نه کوي. خو داسې فکر کوي چې موږ هم ژوند کوو. هغه یو نفر هم له هغو 1000 نفرو څخه چې ژوند نه کوي د هغو لپاره ژوند کوي، یعنې ښه په سرعت سره ژوند کوي. لکه زموږ په زور موټر کې چې یو قوي موټر کېږدي. د سړک له هغې خوا یو موټر را روان و، خو دې ته حرکت نه ویل کېده، لکه مرمۍ چې هوا سوری کوي داسې روان و. ډریور وویل که ودرېږي هم نه کېږي چې په دې موټر کې سپاره شو، ځکه تیاره راتلونکی لري. د موټر په ټانکۍ کې د پټرولو پر ځای راکي اچولي. سبا به په ورځپاڼه کې ولولو چې یو موټر د تنکي له پله لاندې لوېدلی دی. هغه زخمي چې زما په خوا کې و او ډېره وینه هم ترې تللې وه، له ما یې وپوښتل وښی څه ته انتظار یو؟ ومې ویل شرمېدلی یم، زه نشم کولی خبرې وکړم ځکه زه یو مړی یم. خو زما غږ یې وانه اورېد، ځکه د مړو غږ نه اورېدل کېږي. کلینر یو با احساسه ځوان و چې غوښتل د زخمي ژوند وژغوري، ځکه یې ځان اوبو او اور ته اچاوه. حداقل چې له دغه ځایه ولاړ شو او له یوه ځایه زموږ روغتون ته تلیفون وکړو تر څو یو بل موټر راولېږي چې دا زخمي ولېږدوي. ډریور وروسته له دې خبرو لکه خندونکې جملې چې اورېدلې وي ویې خندل. دومره یې وخندل چې له ډېرې خندا په ځمکه ولوېد. کلینر په ویره وویل څه شوي؟ څه دي استاده؟ څنګه خاندئ؟ ډریور داسې خوله وښوروله ټلیفون. د خندا له خلاصېدو وروسته یې وپوښتل څنګه غواړې ټلیفون وکړئ؟ له کوم ځایه؟ ټلیفون نشته؟ شته، خو هر ځای ټلیفون شته، خو یو یې هم کار نه کوي. اوس ته غواړې ټلیفون وکړې او له روغتون سره وغږېږي؟ او تر هغه وخته پورې زخمي کې وینه نه پاتې کېږي. رښتیا وایي زه ګنګ سوم. داسې فکر مې وکړ چې په دې ټلیفون به خبرې وکړم. زوی څنګه له اوله متوجه نه شولو؟ وګوره هلته د ونې تر سیوري لاندې یو موټر ولاړ دی. ورشه وګوره یو باوجدانه څوک به پکې وي چې مرسته وکړي. کلینر ولاړ او ویې کتل، خو په ناامیدۍ سره بېرته راوګرځېدو. ویې ویل ښاغلیه په هغه موټر کې شتمن خلک دي. له کومه پوه شوې؟ ښه مې ورته وکتل، یو هم راته په مناسب حالات کې ښکاره نه شو. معلومه شوه چې دا شتمن هلکان دي. څه ورته وایي؟ له موږ څخه لوړ دي. داسې یو څه زویه، له موږ څخه لوړ نه، له موږ څخه ښه دي. هو ومې لیدل همغه چې ته وایې، له موږ څخه ښه ومې لیدل. خو دا څه ډول ښه؟ د یو موټر د پیدا کولو لپاره چې له لارې د تېرېدلو ډېر کوښښ وکړ، آخر هم یوه ټکسي ودرېده. د ټکسي ډریور چې کله پوه شو چې موږ د امبولانس کارکوونکي یو او حادثه مو کړې، ویې ویل کار لرم، سپرلی راته منتظره ده. د امبولانس ډریور وویل موږ همکاران یو، له دا ډول پیښو سره بلد یم. د پلیټ نمبر مې د واخیست، اوس په خپله پوهېږي. کله چې زخمي په امبولانس کې اچاوه، په عذر او زارۍ پیل وکړ. نه کېږي، نه غواړم پښیمانه شوم. ای بابا د موټر څوکۍ مې په وینې شوي. د امبولانس ډریور وویل وروره ته د کوم ټیم طرفدار یې؟ د بېشکتاش طرفدار یم. ښه چې بېشکتاشی هم یې او یو زخمي چې هغه هم بېشکتاشی دی په لاره کې یوازې پرېږدي؟ اصلا هیڅ نه پوښته چې دا زخمي څوک دی. دا د بېشکتاش ټیم لوبغاړی دی. کله چې دا وویل د دې لپاره چې د زخمي مخ ونه لیدل شي، د زخمي مخې ته ولاړ. ډریور وویل
وبخه هیڅ مې پام نه و. د موټر جلو ته کېناست. یوې خوا یې په سرعت سره موټر چلاوه او بلې خوا یې خبرې کولې. دا به دې اول ویلې وه، په دواړو سترګو موټر مې دې ترې قربان وي. مخکې له دې چې سپور شئ ویلې به دې وو چې بشکتاشی دی ګرانې سرې مچۍ. ته شاهده یې مړ خو مړ وم، خو په رسمي ډول نه وم مړ، تر څو بېغمه شم. تر ټولو ښې هیلې مړ خر.